دا عادت د نبی صلی الله علیه وسلم کله چې به یو غزا ته یو بیبي به د ځان سره بوتلو په دې کې دغه دپاره ډیر زیات حکمتونه و. عایشه رضی الله عنها فرمایي وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم غزا د بن المستلق لته وی قرعه وکړه په مابین د ازواجو کې وی زما نوم پکې راوخته. اوږد حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې ذکر کړی دی تفصیلا، زی مختصر ویم ان شاء الله تعالی. مونږ وی د نبی صلی الله علیه وسلم سره لاړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم را فارغ شو د راتګ ټیم شه بیرته وی زه لاړم قضای حاجت ته لارې. قضای حاجت مې وکړه چې بیرته راغلم وی مال زما خور یو امیل را کړو چې ما په خپله غاړه باندې لاس وو، هغه امیل مې نه وی زه بیرته لاړم چې هغه وګورم. هغه مې را پیدا که بیرته چې راغلم میدان کې هیڅ څوک نشته دی. صحابو زما هغه ډولۍ کم کې چې به زه تلمه هغه وړې ده او په هغې په دې باندې نه دي پوه شوي چې عایشه رضی الله عنها په دې کې شته دی او که نه، ځکه دا په دغه وخت کې د وجود نه ډېره کمزورې وه. وایي زه هلته کېناستم وایي ما دا ویله چې ځه دوی به پوه شي بیرته به راشي، خو په دې کې وخت ډېر ووته ماله خوب رالی. په دغه میدان کې زه پرېوتم وایي شپه م تېره شوه چې کله سحر شو یو صحابي صفوان بن معطل رضی الله عنه هغه دغلته پاتې شوی دی او دا عادت د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به یو ځای نه ته یو صحابي دوی پرېښودل وروسته د قوم نه چې تاسو ګورئ دلته که چېرته د قافلې نه یو شی پاتې شوي چې تاسو یې بېرته راوړئ. دغه صحابي د دقې دپاره پرېښی. کله چې عایشه رضی الله عنها ولیدله وی پیژندله ځکه قبل الحجاب دا لیدلې وه، نو انا لله و انا الیه راجعون دا الفاظ ویله. عایشه رضی الله عنها فرمایي وی په دغه الفاظ ویلو سره زه راپاڅېدم چې مې وګتل یو تور شانتې انسان هغه ښکاري ځکه تورتم دی. بیا فرمایي وی والله ما کلمني کلمة ولا سمعت منه غیر قوله انا لله و انا الیه راجعون. وی قسم په الله کې ما سره یوه خبره کړې دې صحابي بس فقط دا خبره یې کوله چې انا لله و انا الیه راجعون. دا څنګه چل شوی دی؟ وی خپله اوښه چوکړه په هغې باندې زه کېناستم دا زما نه مخکې دی او زه پسې روان یم. وی د قافلې خواته ورسېدو وی خلکو دا خبره مشهوره کړې وه چې یاره والعیاذ بالله عایشې رضی الله عنها او دغه صحابي بدکاري کړې ده او دغه خبر عبدالله بن ابی بن سلول هغې خوره کړې وه. کله چې وی کور ته ورسېدو زه مریضه ومه دردونه په ما باندې وی خلکو دا قصه شروع کړې ده او ډېره خوره شوې ده او زه د دې نه نیم خبر خو فقط دومره لږ شک مې د ذهن ته راغلی و چې کله به زه مریضه وم نبي صلی الله علیه وسلم هغې به زما ډېر زیات پوښتنه به یې کوله او زما خیال به یې ساته، خو په دغه وخت کې هیڅ څه به یم نه ویله او نه به یې زما دومره پوښتنه کوله. فقط چې رابغلی داسې به یې وویله چې کیف تیکم څنګه یاستئ. وایي دې خبرې زما په ذهن کې لږ شک اچولی و. کله چې وایي زه لږه شان روغه شومه د مستح رضی الله عنه مور ما او هغه دواړه د قضای حاجت دپاره د شپې روان شو. کله چې په دې لاره کې روان وی هغې یو ځل وویله چې تعس مستح دې تباه شي. بیا یې وویله وایي ما ورته ویله چې دا څه وی ته دا خو ته ډېره غلطه خبره کوې. مستح رضی الله عنه دا خو هغه صحابي دی ګوره چې دا بدر ته حاضر شوی دی. وایي هغې راته وویله چې عایشې ته نه خبر چې د مستح ستا باره کې څه ویلي دي. وایي دا افق دا قصه راته ټوله وکړه. وایي کله چې زه خبره شومه وایي هغه زما مرض بیرته راتازه شو. کله چې کور ته راغلمه قضای حاجت مې بیرته وتښتېده او راغلمه کور ته. نبی صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې یا رسول الله زه به د پلار کره لاړه شم. وایي ما ته یې وویله چې زه لاړه شه. کله چې لاړم هلته وایي مور ته مې وویله چې ای مورې دا خلک څه وایي. هغې راته وویله چې خیر دی لورې ته مه خفه کېږه. ولې؟ ځکه چې داسې یوه جنۍ یوه ښایستی ځوانۍ او د هغې بنې خامخا په هغې پسې دا خبرې کېږي. وایي کله چې مې دا خبره واورېده عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ټوله شپه ما وجړلې، ټوله شپه زه یخه ومه خوب رانغلی ځکه ډېره لویه خبره ده د نبي صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې نیکه بیبي بې ځای تهمت لګېدل دا ډېره لویه خبره ده. بیا وایي نبي صلی الله علیه وسلم د بعضې صحابو نه مشورې اخیستلې. اسامه بن زید رضی الله عنه هغې ته یې وفرمیل چې ستا څه رایه ده. هغې ورته ویل چې یا رسول الله ستا په اهل باندې موږ د خیر ګمان دی، دا خبرې دروغ دي. علي رضی الله عنه ته یې وفرمیل چې ته څه وې.
هغه ورته وفرمایل چې یا رسول الله ستا دپاره د ښځو کمی نشته دی پرېږده ده مطلب یې دا و چې طلاق ورته ورکه. بعض سیرو کې راځي وایي نبي صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه. عمر رضی الله ته وفرمایل چې یا رسول الله دا عائشه تا ته چا په نکاح کړې ده؟ وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما ته الله. نو ته په دې باندې پوه شه ګوره چې الله ستا په نمن باندې داغ نه لګوي، ستا نمن هغه نه ګنده کوي، ستا عزت هغه نه خرابوي. دا خبرې دا ټولې ځان لدي. د دې نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم منبر ته وخوت او دې خلکو ته یې ویل چې خلکو دغه سړی دغه منافق عبدالله بن ابی د دې به څوک غم وخوري ځکه دغه سړي په ما باندې د هیڅ شي صرفه نه ده کړې حتی چې زما په اهل باندې تورونه ولګول، تهمتونه پې ولګول. په دې کې وایي نبي صلی الله علیه وسلم هغه لاړه د عایشې رضی الله عنها کور ته، هغه پلار کره وه، راویې غوښتله ورته ویل چې عایشې ګوره که دا کار دې کړی نو ته په خپل کار باندې ته اقرار وکړه، ځکه یو سړی چې کله په خپله ګناه باندې اقرار وکړي الله د هغه توبه قبلوي. نو ما خپل پلار ته ویل چې جواب ورکړه. وایي هغې راته وویلې چې قسم په الله زه نه پوهېږم چې شی ویم ورته. بیا مې مور ته وویله چې ته جواب ورکړه. وایي هغې هم راته وویله چې قسم په الله زه نه پوهېږم چې شی ورته ویم. په دې کې وایي زه پرېوتم لاړم خپل ځای ته او جړلې مې. خو نبي صلی الله علیه وسلم ته مې د دې نه مخکې وویله چې زه هر څومره د ځان صفایي وکړم تاسو زما خبره نه منئ، خو زه به هغه خبره کومه چې کوم د یوسف علیه السلام پلار کړی و چې فصبر جمیل، بس زه به صبر کوم، دا صبر زما دپاره ډېر ښایسته دی. په دې کې وخت نو تیر چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې وحی شروع شوه. عایشه رضی الله عنها وایي زما ذهن کې دا و چې زما به الله براءت کوي په یوه خبره باندې، یا به خوب کې نبي صلی الله علیه وسلم دایني. وایي زما دومره لوی امید نه و چې الله به آیتونه هغه نازلوي. نبي صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی ختمه شوه راغله عائشه رضی الله عنها ته وفرمایل چې ابشری یا عائشه خوشاله شه، زیری حاصل که ای عائشه الله ستا براءت وکړه او د هغې نه وروسته الله پاک دا آیتونه نازل کړه چې ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم.